السلام علیکم قدرمنو دوستانو، تازه د خوشحالۍ خبر ملي اردو ته په نوي حکومت کې هم ځای ورکول کیږي. طالبانو اعلان وکړ چې د پخواني حکومت ملي اردو برته راغواړو او په خپل حکومت کې شاملوو، یوه نوې اردو به جوړه کړو. هغه کسان چې مسلکي کسان او په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کړي، د افغانستان رښتینی بچي، رښتینی خدمت کوونکي، د هغوی لپاره ډیر زیاته خوشحالۍ خبر دی. د طالبانو حکومت پوځي چارواکي وایي د یوه پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز کاري پسیودین دا خبرې پرون په پکتیا کې د 203 تندر کلو اردو چې اوس د منصوري کلو اردو په نوم د وکړې. هغه خبریالانو ته ویل د اردو په لیکو کې د پخواني حکومت مسلکي کسانو ته هم ځای ورکوي. د زیاتوي هغه کسان هم جذبېږي چې پخواني اردو کې روزنه ترلاسه کړي او مسلکي دي. دا به هغه کسان چې په فساد کې ښکېل نه وي. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکي ویلي وه د دوی په پوځ کې به د پخواني حکومت سرتیرو ته ځای نه ورکول کیږي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د افغانستان پخواني حکومت شاوخوا 3.5 لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیري درلودل. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل په هغه قیمت اردو ته اړتیا نه لرو لکه څنګه چې په تېر حکومت کې وه.